بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محسنين ورونو الحمد لله بدي شکر باسو چې زه د یو عالم په صفت باندې نن محصلینو ته درس وایم او دا نه تنها د ما ارمانو دا د الله د دین ارمانو. خلکو داسې فکر کو چې پوهنتون او مدرسه بېله ده. مونږ د اسلام په تاریخ کې چې څومره لویې مدارس یې درلودلې هلته بېلتون نه و. مونږ د اسلام په تاریخ کې یوه لویه مدرسه درلودله، جامعه نظامیه په بغداد کې وه. 80,000 طالبان پکې اوسېدل. یعنې محصلو طالب هلته ټول په یوه معنا او طالب دا معنا طلبونکی نو د هر علم چې وي نو 80,000 طالبان هلته اوسېدل. 10,000 محصلین هغې د ژبو زده کړې کولې. انشاءالله محصلینو ورونو کې به فارسي زبانان هم یو نیم ساعت قدر ته به په پښتو خبرې وکړم، بیا به وروسته فارسي باندې انشاءالله. نو 10,000 محصلین هغه د ادبیاتو ول د ټولو ژبو د ټولو ادبیاتو محصلین هم دلته ول. او په دې وخت کې په جامعه نظامیه د بغداد کې د اسلامي نړۍ د ادبیاتو لوی عالم علامه سعدالدین شیرازي رحمه الله هغه هم هلته استاد و چې د مشهور کتاب په ادبیاتو د فارسي کې ګلستان په نامه باندې چې په ټوله دنیا کې د کتاب د ادبیاتو له لحاظه ډېر شهرت لري. نو دا سلسله د هغه وخت نه را روانه وه او د اسلام په تاریخ کې اولینۍ مدرسه او پوهنتون هم زموږ د افغانانو نصیب سوی و. علما وایي چې اوله مدرسه یا اول پوهنتون یا اول د زده کړې ځای چې چا جوړ کړی و دا هم الله د افغانانو نصیب کړی و. کله چې د محمود ابن سبکتګین الغزنوي رحمه الله بادشاهي په غزني باندې وه نو هلته د بادشاهي ډېره اوږده وله. دا اوسني کوم خطونه د افغانستان چې دي له دې نه سرحدونه اوښتي وو. تقریبا ایران کې یو ځای ده نیشاپور ورته وایي، دا ډېر علمي ځای تېر سوی ده، نیشاپور و نیسابور. د نیشاپور کې اولینۍ مدرسه د محمود ابن سبکتګین الغزنوي ورور جوړه کړې وه. خو دا مدرسه داسې مدرسه نه وه چې تنها علوم دیني پکې درس کېدل. دا مدرسه داسې مدرسه وله چې په دې مدرسه کې د جغرافیو طالب، د علم هیئتو د مثلثاتو طالب، د علم فقه او د علم تاریخ او د علم د آثارو د ټولو علوم اجتماعیاتو په دې مدرسه کې درسېدل. انشاءالله محصلینو ورونو دا زموږ د اسلام غوښتنه ده. اسلام راغلی د همدې دپاره ده، یو اجتماعي دین ده. نو ډېر په دې اول خوشحاله یم چې الحمدلله چې زه نن د مدرسې استاذ داسې محصلینو ته چې هغه ما نه خلکو پردي بلل او دغه واټن الله نن ختموي، په دې خوشحاله یم. الله پاک دې وکړي چې اول ما ته په دې علم الله عمل راکړي او بیا تاسې ته. نو غواړم نن په علم بحث وکړم. علم یو عام مفهوم ده، یو علم ته نه راځم خو عام مفهوم د علم باندې خبر کوم. علم د روح غذا ده. علم د روح غذا ده. انسان بدن د انسان غذا ته ضرورت لري. کله چې انسان خوراک ونه کړي نو انسان کمزوری کیږي. انسان ضرور بدن د انسان هغه غذا ته ضرورت لري. د انسان روح او عقل
هغه ضرورت علم ته لري، علم ته ډیر ضرورت شته. نو غذا د روح علم ده، غذا د بدن د مأکولات و مشروبات دی. علم څه ده؟ دا حیثیت د غذا لري خو د روح غذا ده. نو الله دې وکړي چې د مونږ روحونه د مونږ عقلونه په علم باندې آباد او مترقي وګرځېږي او دا خپله غذا ورته وګرځو. علما وایي کتابونو کې حضرت آدم علیه السلام ولی الله دنیا ته راوست؟ دی جنت کې و، جنت کې ښه زندگی برابره وله، خو ولې الله دی دنیا ته راولیږه؟ نو علامه ابن القیم رحمه الله یو کتاب جوړ کړی مفتاح دار السعاده و منشورها. نو دې کتاب کې لیکي آدم علیه السلام الله دنیا ته دې دپاره راولیږه چې الله وپېژني. که چېرته آدم علیه السلام جنت کې وای نو بیا دا علوم نه راسپړل کېدل، ځکه دنیا د امتحان ځای نه و، دنیا د امتحان ځای نه و. جنت دنیا د امتحان ځای ده. آدم علیه السلام یې دلته دې لپاره راولیږه چې علوم راوسپړل سي. انشاءالله دا درس خو مو څو ورځې بیا سته بحث بیا درته کوم. آدم علیه السلام الله عز وجل د دې دپاره راولیږه چې علوم راوسپړل سي. که انسان په جنت کې پاتې وای دا دنیا به چا آبادوله؟ د دې دنیا نادر علوم به چا راسپړل؟ د دنیا کې نادر نادر شیان دي دا به چا راسپړل؟ د انسان راتګ د دنیا ته دا صرف د دې لپاره سوی ده چې الله وپېژندل سي. الله تنا د موږ ملایانو په علومو کې نه کېږي، الله چې پېژندل کېږي الله عز وجل په ټولو علومو کې الله پېژندل کېږي. ما بله ورځ ملګرو نه کېدی چې تاسې کې هغه ویډیو چا لیدلي وي. دا واوره څه کېږي؟ دا واوره چې دنیا کې کېږي هره واوره مسدس شکل باندې ده، هره قطره د واورې مسدس شکل باندې ده. په دنیا کې چې څومره واورې کېږي له د مسدس شکل نه اخواته نه دي. ولې مسدس شکل کېږي؟ علما د علم هندسي وایي په ټولو کې په اشکالو کې هغه ښه شکل ده، احسن شکل ده، ښایسته شکل ده چې ډېر متساویات لري، ضلعې متساوي وي او یو مثلث په نسبت سره بل مثلث ته مساوي وي او همداسې متساویات ډېر ولري. دا د علم هندسي بحث ته بیا په متساویاتو کې هغه مسدس چې تنا مسطح وي او جسم ولري. یعنې که ته د هر علم نه چې عمق ته لاړ شي الله پکې پېژني، که په طب کې مخ ته لاړ شي الله پېژني، که په هندسه کې مخ ته لاړ شي الله پېژني، که ته په د ساینس او ټکنالوژي کې مخ ته لاړ شي الله پېژني. سړی چې وړاندې پکې لاړ شي په دې کې الله عز وجل پېژندل کېږي. نو مقصد د علم نه آدم علیه السلام نه دنیا ته رالیږل دا سو چې الله وپېژندل سي، د الله قدرتونه وپېژندل سي. نو هغه به انشاءالله راتلونکو ورځو کې بیا کرا پاره مسله یو بحث کوو. نو دا د آدم علیه السلام راتګ د دې علم دپاره و چې الله وپېژندل سي. علم دومره ښه صفت ته علما وایي کله چې انسان ته الله حسن ورکړي، ښایست یې ورکړي، که دا ښایسته سړی زندان ته لاړ سي نو د زندان نه د ده ښایست دی له زندانه راخلاصوی سي؟ نه. څومره ډېر خلک په زندان کې زندانیان دي، ښایسته خلک دي، حسین خلک دي، قوي خلک دي، دی نسی راخلاصولی دا ښایست. یوسف علیه السلام څومره حسین و. علما وایي حضرت یوسف علیه السلام ته الله دومره عجیب حسن ورکړی و چې سم د دنیا نیمایي حسن الله یوسف علیه السلام ته ورکړی و. خو کله چې زندان ته لاړه نو په زندان کې ډېر وخت تیر کړ، دا خپل حسن د زندان نه راونه ویسته. هلته زندان کې یو دوه کسانو خوب لیدلی و. دا علم د تعبیر د تعبیرونو علم دا یو لوی علم د الهامي علم ده، دا اصل کې کسبي علم نه ده،
موږ په علومو کې بعضې داسې علوم لرو چې زده کوو به بعضې داسې علوم دي چې هغه د الله طرف نه الهامي علوم دي. نو دا علم څه ده؟ دا علم الهامي علم، دا علم د تعبیر. په اسلامي نړۍ کې موږ ډېر ښه علما په دې تعبیر کې لرو. علامه محمد ابن سیرین په تابعینو کې یو لوی تابعي لرو چې په دې علم کې الله ورته دومره مهارت ورکړی. یو ورځ ناسته هغه ته وایي، یو سړی ورته راغی، وی ما خوب لیده. وی څنګه خوب لیده؟ وی د ما د بام د سر نه چرګ خو پیژنئ که نه؟ وی د ما د بام د سر نه چرګ جوار ټولول. وی څه تعبیر لري؟ نو ده ورته ویلې، وی غلا خو به دې نه ایسوي. وایي نه. وی زه چې غلا دې وسوه بیا راسه زه تا ته بیا هغه درښیمه، غل درښیمه. علم غلم سړي ته ورښیي. نو څه وخت بعد چې وو نو سړی ورته راغی، وی غلا مې سوې ده. وی مه راته وایه چې څه شی پټ دي، زه به خپله درته ویمه. د تا پرشونه ورک دي، د جومات مؤذن پټ کړي دي. هغه ویلې ته څه خبر سولی؟ وی تعبیر داسې وایي، چرګ د جومات مؤذن، جوار پرشونه، د تا پرشونه د جومات مؤذن پټ کړي دي، ورسه هغه سره دي چې ورغی رښتیا ورسره وي. نو علم په انسان کې کمال پیدا کوي. حضرت یوسف علیه السلام ته سړی راغی، ورته وی دوه کسانو تعبیر چې ورته وکړ، نو تعبیر رښتیا راغی. چې رښتیا راغی د علم اوازه خپره سوله، او بیا دې ته حالت راورسېده چې له زندان نه یې راوباسي. او بیا دې ته خبره راغله چې قرآن ده، واجعلني على خزائن الارض واجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. هغه د کنعان بادشاه ته وایي، د مصر بادشاه ته وایي ما د مصر واکمن مقرر که، ځکه عالم هم یم. او ډېر په بادشاه او په حاکم کې دوه صفته باید وي، یو دا وي چې عالم وي، بل دا وي چې امانتدار وي. واجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. الله د زندان نه راوویست. دوه حسن دي په دوه حسنه، دوه ښایست دي. یو ښایست علمي ده، یو ښایست د بدن په لحاظ ده. چې زنداني سي کوم به دې راوباسي له زندان نه؟ علمي. زه یو د تیر نظام کې 1990 کې 2 شپې بندي وم. یوه څاپېړه یو چا وهلی وم، نو هغه هم بېرته بښنه رانه غوښتله چې ویې پېژندلم، د پکتیکا ولایت و، یعنې د دوی هغه د کفر سړی بیا هم بښنه رانه غوښتله. نو پټ به یې غوږ کې راته ویلي چې زه پوه نه وم چې ته عالم یې ما ته بښنه وکړه. د جمعې ورځ وله چې کله زه د زندان نه راویستلم، نو دوی خپل منځ کې غږېدل وي، خو نه واورده. وایي سرش بسیار جنجال است، لارې بندې سوې، په زور یې زه د زندان نه راویستلی یم. نو که ځواني وایي، حسن وایي، تر ما نه ډېر خلک ول، لږ نسبت د علم د ما سره و. نو علم داسې یو صفت ته چې انسان د زندان نه خلاصوي، د دنیا د زندان نه دې هم خلاصوي، د جهنم د زندان نه دې هم خلاصوي. الله عز وجل دې مونږ ته د علم ښکلا نصیب. داسې به ډېر استادان لیدلي، وروسته خبر درته کوم. دا خبر به رامخته کم، د دې سره به یې وکړم. علما وایي العلم یزید الشریف شرفا. شریف سړي کې الله د علم په واسطه نورم شرافت ډېروي. ويرفع العبد المملوک حتی یجالس مجالس الملوک. غلام نه باچا جوړ کی، علم د غلام نه باچا جوړوي. عطا بن ابي رباح ورته وایي، یو ډېر ښه عالم تېر سوی د عطا بن ابي رباح. د ده دا پزه وایي دومره اوږده وه کالباقلا، لکه باقولي غوندې داسې اوږده پزه یې وله. نو یو ورځ بیت الله ته راغلی، حج ته راغلی، بیت الله سره ناسته. سلیمان ابن عبدالملک بادشاه ده، دی ورته راغی او 2 زمن ورسره دي. ډېر بدرنګه سړی و د عطا ابن ابي رباح. نو دوی دواړه پلار سلیمان ابن عبدالملک او 2 زمن ورسره کېناستل. پوښتنې چې تېر کولې دي، د عالم ډېره توجه د باچا ته نه کوله. پوښتنې تېر نه وکړلې، خلاص. نو دواړو زمنو ته سلیمان ابن عبدالملک وی بچیو علم زده کوي. زه چې نن د دې عالم په مخ کې دومره ذلیل ناستم، په ټول عمر به مې دا ذلت له یاده ونه وځي، خو علم زده کوي.
دې تورمخي او د دې بدرنګه سړي ته هم زه نن ناست یم. علت څه شی و؟ علم. علم یو کمال ده. علم سړی محتاجوي. علم سړی څومره چې بدرنګه خو چې عالم وي نو خو مجبور ورته کینې به. یعنې که تاسې فکر وکړئ د خپلو استادانو ښه ښه استادانو باندې فکر وکړئ، ځوانیان یې نه لري، خو دوه ښایست دي. یو ښایست علمي ده، یو ښایست د بدن په لحاظ ده. کله چې د دواړو معارضه راسي چې تا له زندان نه خلاصوي، کم یو دی له زندان نه خلاصوي؟ ښایست ښکلا د علم. نو الله دې مونږ کې ښکلا د علم پیدا کړي. سپی څه ده؟ سپی چې علم حاصل کی د هغه سپي ښکار روا ده. قرآن وایي، د قرآن آیات په دې باندې راغلی چې سپي ته ته تعلیم ورکړي. اسلام کې دوه حیوانات ډېر منفور دي، یو خنزیر یو سپی. په خنزیر اجماع د امت ته چې دا نجس العین ده، په سپي کې لږ اختلاف شته، خو دویم نمبر دی ده، دومره مردار ده په اسلام کې. خو کله چې سپی ښکار وکړي، کله چې سپی تعلیم ورکړي او ښکار وکړي، ښکار پاک ګرځېږي. علت یې څه شی؟ علم. سپي نه دومره کمال راولي په سپي کې چې نجس العین ده، علم چې پکې راغی مرتبه ورته حاصله کېږي. نو الله دې مونږ کې علم راولي. تاسې اوس مه وایئ کم علم، وروسته په دې بحث کوو. علم یو لوی مفهوم د دنیا کې علوم نه ختمیږي. د دنیا علوم دومره ډیر دي چې ته به هم ورته حیرانه سې. ما ته یو چا ویلي وي دا علم خو فرض ده. من کم علم فرض ده؟ وی العلم خو یو علم نه ده، تا به یو دوه علوم لیدلي وي، ته به یې واورې چې دنیا کې څومره علوم دي. دومره علوم شته چې ته هم ورته حیرانه سې. نو یو وارې زه غواړم چې د علم په مطلق مفهوم باندې بحث وکړم. علما وی دنیا کې بادشاہي چې کوي، هر څوک چې بادشاہي کوي په یو چا باندې، نو دا بادشاہي یو په زړونو باندې بادشاہي ده، یو په بدنونو بادشاہي ده. په زړونو بادشاہي په علم کې، په بدنونو بادشاہي هغه باچا کوي. باچا چې ظالم سي، ټوپک ورسره یي، لښته ورسره یي، دا وهه او دا وهه، خو باچاهي شوه که نه؟ او یو د زړونو بادشاهي ده. کله چې استاذ درسګاه ته راننوت او شاګردانو ته حجت علمي وویلې، داسې علمي خبرې ورته وکړلې چې هغه یې راخپل کړل. فیهم بدخشي، پرواني، تخاري، بادغیسي، هروي، فراوي، د ټول افغانستان خلک راجمع سي. نو هغه خپل منځ کې پلار نه مني، خو کله چې استاذ ورته حجت علمي ووایي، هغه هره خبر مني، د هغه لاس مچو کوي، هغه چیزي څپلۍ ورته وړي، پلار ته غاړه نه ږدي. خو حجته العلمي هم دا یو سلطان سو، دا حجت علمي سلطان سو. دوه سلطانه سول، دوه بادشاهیګانې سوې. یوه بادشاهي په ابدانو باندې ده، یوه په زړونو باندې ده. په زړونو بادشاهي څوک کوي؟ حجت علمي علم یې کوي. او په ابدانو باندې چې کوي، څوک یې کوي؟ نو بادشاه باید څوک وي؟ عالم وي چې حجت و استدلال باندې بادشاهي وکړي. نو بیا دا بادشاهي ډېر خوند کوي، ځکه دا په زړونو باندې بادشاهي ده. نو محسن